تازه او د خوشی خبر زلمی خلیلزاد د طالبانو کلک ملاتړ وکړ. محمد اشرف غنی هیواد ته راستنیږي، خو څنګه غنی د چا لخوا هیواد ته راځي؟ زلمی خلیلزاد څه ویلي؟ بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. په کابل کې د طالبانو سرچینې وایي که غنی موافقه وکړي موږ به د اقتصاد او مالیې وزارتونه سره یو کړو او هغه ته به کابل ته د وزیر په توګه بلنه ورکړو. په دوبۍ کې د ولسمشر د دفتر سرچینې وایي یو مهم پیغام را روان دی. شونې ده چې دا به ملت ته د ده وروستی پیغام وي، یا به په وروستیو شیبو کې پریکړه بدله سي او پیغام به هم بدل سي. دا په داسې حال کې ده چې د پخواني ولسمشر اشرف غنی دفتر اعلان کړی و چې د دوشنبې په شپه به ملت ته مهمه وینا کوي، خو د نامعلومه دلایلو له امله یا د وینا وځنډېده. اوس تازه په تازه زلمی خلیلزاد محمد اشرف غنی ته ویلی دی چې هیواد ته ستون سي او هلته د حاکم نظام ملاتړ وکړي. خو د زلمی خلیلزاد د څرګندونو ته د مقاومت شورا سخت غبرګون راغلی. د مقاومت شورا وایي خلیلزاد د طالبانو په ویاند بدل سوی، محاکمه یې غواړو. د طالبانو د مخالفو سیاسي څیرو شورا چې په ترکیه کې میشته ده د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد د وروستیو څرګندونو له امله غندلی او توند تورونه یې ورباندې لګولي دي. خلیلزاد په یوه وروستۍ مرکه کې ویلي و چې د طالبانو مخالفې څیرې د هیواد ته ستنیسي او له طالبانو سره دې تعامل وکړي. هغه دا هم ویلي و چې دغه څیرې په داسې حال کې له امریکا د ملاتړ تمه لري چې په خپله بهرنیو هیوادونو کې ناست دي. د خلیلزاد په وینا امریکا او نور هیوادونه به ولې د هغو څیرو ملاتړ وکړي چې د خپل هدف لپاره خطر نه مني. په ترکیه کې د طالبانو د میشتو مخالفانو شورا بیا خلیلزاد د طالبانو لابیګر ویاند او سپینونکی بللی او ویلي چې هغه او د امریکا مخکینی ولسمشر ټرمپ په یو معامله کې طالبانو ته افغانستان وسپاره. دوی د خلیلزاد د محاکمې غوښتنه کړې او ویلي چې هغه د خپلو شخصي غرضونو لپاره د افغانستان او متحدینو ټولې لاسته راوړنې معامله او طالبان پر افغانستان واکمن کړل. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې بل سبا پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو دویم کال پوره کیږي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښه چارې. د الله په امان.